د علم د بقا دار و مدار چې کم دی دا په علماو باندې دی. دا یاد ولرئ مسلمانانو چې ترڅو پورې علما په مخ د ځمکې باندې وي، ترڅو پورې دا اولیاء په مخ د ځمکې باندې وي، ترڅو پورې دا مشایخ په مخ د ځمکې باندې وي، ترڅو پورې دا باغ او بهار په مخ د ځمکې باندې وي، نو الله تعالی با دا چمن نه وچي، دا چمن با الله نه وچي چې ترڅو پورې علماء او قیامت به بالکل نه راځي. چې په کومه ورځ د مخ د ځمکې نه علما لاړل ختم شول، نو انتظار کوا چې خدای با دا ټول نظام با رب العالمین درهم برهم کوي. دا تاسو او من چینو چې دا باغ و بهار جوړ دی، مدرسې دی الحمدللہ، ارضے کی عالم ناس دے، محدث ناس دے، او غسوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانانو یاد ولرئ د دې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدر باندې هر سړی نه پوهیږي، پدې اولیاء پوهیږي. شهاب الدین سہروردی رحمه الله آغا مبارک آغا وہ پیرے دورہ حدیث کرے، وہ پیرے چاور تووی چه حضرت دیو پیرو تس ضرورت دے، تاسوار کال کوئی دورہ حدیث سے ضرورت دے. شہاب الدین سہروردی رحمہ رحمت اللہ علیہ مبارک ورتوی ویدا زد دی وجنکوما چیزی او محدث تناسما او داغا پجب مبارک باند دا الفاظ راضی چی اغوی چی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نو دا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تدیر زیاد خون را کئی، پدغ وجہ باند زہر کال دور حدیث کو ما، پدغ قدر باند ماتا ستوی چی علماء پوئیگی، اولیاء پہ باندے پوئیگی، ار سڑے پدی باندے مسلمانانو ار سڑے نہ پوئیگی. دا قیامت میدان چراشی مسلمانانو دا عالم دا اللہ تعالی پا دربار کے دون قدر دے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذا کان یوم القیامت یؤتا بالعابد والفقیہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ویچے دا قیامت میدان راشی نو دا اللہ تعالی مخطبا یو عابد امراشی چاغ پا دنیا کی دا خدا پاک سم بندگی کری، او دا اللہ تعالی مخکبا دغ وقت کی یو فقیہ امراشی نو ایدی عابد
تبا اللہ تعالی صرف دونا ہوئی چے ادخل الجنہ عابدہ تا دا خپل عزت من تندے راغستے ہو او ما تا دے پدے عاجز از مکہ باندے لگا ولے ہو دا خپل زان دے زما غلام گنلے ہو زما مرعے دے گنلے ہو لہذا تا زما سم بندگی کردا زدر نہ خوشالے ما جنت تا ننوزا دون باورتا صرف ہوئی چیزا جنت تا لیکن لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی فقیح تبوی دی فقی عالم تبوی چستا یواد جنت تتللدی جنت تخبت خاما خادی اے فقیہا اے ضماد دن عالم دنا اے ضماد دن عالم اشفعت شفع شافا شابچ کم دے شفاعت کوا دنور خلق سفارشم کوا اے زماد رسول اللہ سلام مبارک وارثا شفاعت و سفارش کوا استا سفارش د خدے دربار کے قبول دے سفارش دے قبولم دے لکبل روایت کرا دی جس سفارش کوا اگر کدا آسمان دستور پشمیری علم خلوی دولت دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وراثت خلوی دولت دے ددی وجہ مسلمانانو پا دنیا کی دا علم سرا او دا علماء سرا مضبوط تعلق ساتل ستا دا بقا دار و مدار پا دی باندے دے او مسلمانانو دا علماء دار و مدار یعنی دا علماء دا بقا دار و مدار دا پا مدرسو باندے دے لکہ تاسو زما پا خبر پوئی گے او دا خونے کنا خواب دا علماء دا بقا دار و مدار پا مدرسو باندے دے مسلمانانو چی ترسو پوری پا دنیا کے دا امن دا جزیرے شتا دے دا امن دا جزیرے چی ترسو پوری پا دنیا کے دا دا اہل حق و خلق مدرسے دا دا اسلام بہترین مراکز شتا دا دا اسلام چوڑے شتا دے او پدی کی دا علماء و دا طلباء و باغ و بہار شتا دے مسلمانانو یاد دولارے چی تبا میں زبا میں ما دا اسمانو نبا میں دا مخلوقات بمی او چی علم لارو علماء لارل او مدرسی ختم شوینو دا قیامت انتظار کوا پا دنیا کی ددوار جہان سردار مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم طولوا ہے عقائد و جہان فرمائی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ چاہتا چی پا دنیا کے اللہ دا خیر ارادہ اکڑا چاہتا چی اللہ پا دنیا کے تک کامیابی ارادہ اکڑا دا چاہتا چی اللہ خپل رضا ورکول غواری و خپل دیدار ورکول غواری نو چی اللہ چاہتا دا خیر ارادو کی نو آغت رب العالمین بیا دا خپل مبارک دین پویا ور نصیب کی علماء اولیاء دی سیبا
رسول الله مبارک اسې د دې دپاره دعا نه ده کړې چې اللهم ارحم خلفای. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمائی قلنا یا رسول الله ومن خلفاؤک یا رسول الله قال الذين يأتون من بعدي ويرون احاديثي ويعلمون الناس. بیا تاسو علما دلوي چې بیا قائد جهان دعا کړی دا چې ندور الله امرأ خدای هغه سړی تر او تازه لري. لږ جواب راکې دا تر او تازه په کم ټیم کې لري. ندور الله امرأ رب العالمین ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. یا اللہ زما حق امتی تر تازہ لرے، یا اللہ پدی دنیا کم تر تازہ لرے، رب پا قبر کم تر تازہ لرے. رب العالمین چه دا قیامت رسی ستا مختا ادریگی دا ام تر تازہ لرے. دا سوک سمع مقالتی چه زما حدیث مبارک وورید دغا حدیث مبارک یاد کو دغا ځان سره محفوظ کو او زما دا مبارک حدیث نور خلق تم ورسو. نو علماء خو اولیاء دی سیبا دی تخو اللہ تعالی دیر لوی منصب لوی دولت خدای نصیب کرے دے چه عالم دا اہل حق علماء نئی. نو علماء اولیاء دی مسلمانانو، علماء پا مخدزمک اولیاء دی. دا علماء وجود دا یاد لرے مسلمانانو. دا زتاستا دزرن ویما دا سلیمان مولی سیب وجود دا دی ورور وجود دا دی علماء وجود دا دی علاقی دا پارا دا اللہ تعالی رحمت دے. دا زمان دا پارا سونا دا خیر یولوی مرکز کلاو کرے دے. دا شیرگڑ دارلوم الحمدللہ الحمدللہ دا دین یو عظیم مرکز. دغا مرکز دغا علماء دغا اولیاء پکی دا دی علاقے دا خلق دا پارا دا دی وطن دا خلق دا پارا دا اللہ تعالی رحمت دے، دا اللہ تعالی نعمت دے. اللہ تعالی دی زمان دا دی علماء سر مضبوط تعلق مضبوط محبتم دے خدا نصیب کی. مسلمانان علماء سر محبت کرے، علماء سر دشمنی مکوے. گورے علماء سر دشمنی کول خپل عاقبت تبا کول دی. دا دوارو جانو سردار مبارک فرمائی چی یا خو عالم جوڑ شا یا طالب جوڑ شا او مستمعا او محبا یا دا علماء ناوریدن کے جوڑ شا یا چکم دے دا علماء سر محبت کون کے جوڑ شا. پام کو دا خدا بندہ پینزم جوڑ نشے گلے تباو برباد بشے. دشمنی کا ان کے ورسر جوڑ نشے. نن تپلیٹ باندے لگیائی او پا علماء پس کنزل کے نن تا پلیٹ باندے روا لگیائی او دا علماء گوستاخی کے کنزل کے ورس پا ورس تلگیائی او پا طلاق بائن باندے خپل خزا پزان باندے طلاق دا اللہ نویری گئی. فتاوہ عالمگیری اگو رئی اغی باقیدہ لکلی دی من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر. چه کم یو سری کم یو کس دا یو عالم دین سر بغضو کو دشمنی وکرلا او اغا عالم دین اغا مطلب دا دے دا سکار نو کرے چی شریعت دا اغا سر بغض جائز کرے دے. نو یاد اولرا دا دیس دا سرے چی دا اغا سر
بغض کوي نو د دې سړي د کافر کېدو خطر ده باقاعده. نو الله ته توبه وباسئ ښه. او بیا موږ څه وایو؟ یاره دا خو زه دغه علما نه یادوم. خیال دی فرق پکې کوو. خیال دی